والسلام على رسول الله وبعد. د دوري په دې مبارکو درسونو کې من د الله په توفیق سره د سورة الکهف 82 نمبر آیت پوری 82 نمبر آیت پوری خبره ختمه کړې وه. په دې اخریني آیتونو کې قصه بیانېده د موسی او د خضر یا د خضر علیهم السلام، او هغه قصه او په هغې کې چې څه فایدې دي زموږ دپاره، کمې د سوچ او د فکر خبرې دي، هغه په خپل ځای کې بیان شوي. اوس د هغې نه بعد به د ذوالقرنین په باره کې خبره کېږي. ذوالقرنین، او ما د صورت په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې یهودو مشرکانو ته یو څو سوالونه ښوولي وو چې دا تپوسونه به د پیغمبر نه وکوئ، که ده جوابونه درکړو دا پیغمبر دی، که جواب یې در نه کړو دا پیغمبر نه دی. یو سوال پکې هغوی کړی و د ذوالقرنین په باره کې چې دا کم باچاو چې مشرق او مغرب ته تلی او الله ورله داسې باچایي ورکړې وه. الله رب العزت دلته د ذوالقرنین څه نه څه خبره ذکر کوي، او څه نه څه خبره ورته موږ په دې وایو ځکه چې الله رب العزت دلته ټول د هغه تاریخ نه بیانوي، نه ټول د هغه سیرت بیانوي، څه دومره خبره چې د هغوی د هغه سوال جواب پې کېږي او چې دوی ته پته ولګي چې او دا سړی یقیني د الله پیغمبر دی. ذوالقرنین دا د الله یو نیک بنده و موحد، او راجح خبره دا ده چې دا نبی او پیغمبر نه و، دا نبی او پیغمبر نه و، دا د الله نیک بنده و. د ابراهیم علیه السلام زمانې ته نږدې راغلی دی، هغه نه وروستو دی خو هغه ته نږدې دی، داسې ویله کېږي تاریخ کې، والله اعلم. او په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی او هم په حقه دین باندې روانو، په کم دین او کم مذهب باندې چې ابراهیم علیه السلام رالیږلی شوی و. ذوالقرنین دلته دا ذوالقرنین په دې ویلی کېږي چې د ده ویښته غټ غټ و، دوه چونټې جوړې کړي. یو وجه دا ده دته ځکه ذوالقرنین ویلی کېږي، او دویمه دا بعض علما وایي دته ذوالقرنین په دې وایي، قرن په عربۍ کې ښکر ته وایي، نو د دوو ښکرونو خاوند دا ورته په دې وایي ځکه چې ده دومره سفر یې کړی وي چې د ځمکې مشرق او مغرب ته رسېدلی، مشرق ته هم رسېدلی مغرب ته هم رسېدلی، نو ځکه دته ذوالقرنین وایي. بعض علما وایي ده چې به کله جنګ کو او دا جنگ دپاره چې به د کوم لباس او ټوپۍ د اوسپنې استعمالوله نو هغې کې دوه ښکرې جوړې شوي وي، نو د هغې نه د ده نوم کېښودی شو ذوالقرنین. او امام مجاهد رحمه الله وایي، بلکې امام حاکم د معاویه رضی الله عنه دا اثر راوړی دی دا قول، وی ملک الارض اربعه، څلور کسان دي چې په ټوله ځمکه یې باچایي کړې ده، څلورو کسانو په ټولو ځمکه باچایي کړې ده، داسې نه چې په یوه علاقه یې باچایي وه. نو وایي چې مؤمنان و کافران، دوه مؤمنان دي دوه کافران دي. المؤمنان سلیمان و ذوالقرنین، یو سلیمان علیه السلام دی چې هغه په ټوله دنیا باچایي کړې وه، او دویم ذوالقرنین. او کافران چې دي نو یو بختنصر باچا تیر شوی دی، هغه په دې ټوله دنیا باچایي کړې ده، او دویم نمرود، او دته نمرود هم ویلی کېږي، په دال سره هم ویلی شي او په ذال سره هم ویلی شي نمرود. نو د ده په ټوله دنیا باندې باچایي وه. یو پکې ذوالقرنین دی چې دا د الله رب العزت نیک عمله بنده و، نبي نه و، او دل الله رب العزت دومره زور ورکړی او دومره طاقت یې وله ورکړی
چې په هغه زمانه کې ته سوچ وکړې چې د ځمکې مشرق ته رسېدلی دی اخري حد ته او مغرب ته او شمال ته او دا ټول علاقې د کتلي یو لوی لښکر وله الله ورکړی و زور یې وله ورکړی و اسلحه یې وله ورکړی و طاقت یې وله ورکړی و نو ځکه د ده څه نه څه قیسه چې دی هغه ذکر کېږي بلکې یو حدیث کې داسې هم راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دا خبره کړې ده وی ما ادري او دا حدیث امام حاکم صحیح کړی دی او ښه صحیح روایت دی وی ما ته دا پته نشتی ذوالقرنین کان نبیا ام لا چې ذوالقرنین نبي و که نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ما ته پته نشتی دا دلیل په دین دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي خیال دی او عجزي زده کوي یو معمولي غونته کې سړی وي عام امتي وي یو دوه مسلې به یادې کړي د ده د خولې نه دا ټکی نه وځي چې ما ته پته نشتی او دا اوس پیغمبر دی او په پیغمبرانو کې هغه پیغمبر دی چې د پیغمبرانو سردار دی هغوی ما ته پته نشتی چې دا نبي و که نه نو ځکه د دې هر څه نه دا واضح کېږي چې دا نبي نه و او دی نیکعمله بنده و د الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين او تپوس کئی دویتان پبارد ذو القرنين کی قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويا زرد چی بیان بکم پتا سو باندې دا غین سخبر اندی سی ندیو جی طول خبر دیتا بیانو منه بعض خبر برتا ذو القرنین ذکر کما گورا پرون من قصه دا موسیٰ و دا خضر علیہم السلام بیانولا اس پسی دا روڑی یو ربط دا دے او مناسبت والله عالم چې یو سفر ګوره موسی علیه السلام کړی د علم د زده کولو لپاره او یو سفر ذوالقرنین کړی د جهادونو لپاره خو د علم هغه سفر یې ته مخکې کو وجه دا دی چې علم بنیاد دی د علم په بنیاد بیا ته هر عبادت به کوې نو هغه هر عبادت کې جهاد هم راغی مخکې علم دی مخکې ځان پوه کول دی څه نه څه زده کول دي د هغې نه بعد بیا عبادت کول نو په رڼا کې به عبادت کې إنا مكنا له في الأرض يقينا من طاقت ورکړی و هغه ته په ځمکه کې وآتيناه من كل شيء سببا او ورکړی و موږ هغه ته د هر شي نه سامان د هر شي نه مراد یعنی د هر هغه شي نه چې د هغه د باچایي ورته ضرورت دا مطلب دی دا نه چې هر شی دغه تینه مراد نه دی یعنی الله وی انا مکننا له فی الارض هغه موږ هغه له طاقت ورکړو په ځمکه نو دې طاقت لپاره چې څه پکارو الله رب العزت یې ما وله ورکړي فاتبع سببا نو روان شو په لاره دا دغه اولنی سفر دی ها الله رب العزت ذکر کوي دا سفر د مغرب طرف ته دی کوم ځای کې چې نور ډوبي حتى إذا بلغ مغرب الشمس تردي چې کله ورسېدو ځای د ډوبېدو د نور ته وجدها تغرب في عين حمئة وی موندو هغه چې ډوبېدو په چینه د تورو خټو کې نور یې وموندو چې ډوبېدو په کوم ځای کې په چینه کې چې هغه چینه د تورو خټو ووجد عندها قوما اوی منذ داغی سر یو قوم التس خلق سیدو دا اولنی رحله دا اولنی سفر دا مغرب اخیری حد تا رسیدلی التا چی ورسیدو نوی منذ چی نور ڈوبیدو پا چینه کی اصل کی نور چی دے دا پا اوبو کی نا ڈوبیگی خو هغه ته ښکارېده داسې لکه نور چې چینه کې او په دې اوبو کې ډوبېږي دا اوس هم چې سړی دریاب په غاړه ودرېږي او نور ډوبېږي سړی کې چې دا نور دی په دې اوبو کې ډوب شو ته غرونو په علاقه کې ودرېږه او نور ډوبېږي نو ته به وایې چې دا نور چېرته د غره نه شاته ډوب شو
نو دا هغه ته داسې ښکارېده ځکه الله رب العزت دلته دا خبره وکړه ووجد عندها قوما هلته چې دی نو یو قوم یې وموندو څه خلک هلته اوسېدو نو الله رب العزت دته دا خبره ور واچوله الهام زړه ته ځکه چې د نبي خو نه دی چې وحي ورته کېږي قلنا یا ذا القرنین وی من هغه ته ذو القرنین اما ان تعذب یا سزا ورکه دوی ته واما ان تتخذ فیهم حسنا یا ونیسه په دوی کې ښایسته لاره دو کارونه به کوې نه که چا تا سره د دعوت ومنو د هغه دپاره ښایسته لاره ده ښایسته معامله ده او که چا نه منله یو د هغه دپاره سزا ده نو هغه هم دقه خبره وکړه ذوالقرنین قال ووی هغه اما من ظلم چا چې ظلم وکړو ظلم نه مراد څه دی وی نه منله که موږ داسې ووایو چې وی نه منله دا خبره به ډېره مناسبي وی نه منله یو شرک یې وکړو وی نه منله یو کفر یې وکړو وی نه منله ګناه یې وکړه وی نه منله نافرماني وکړه ټولې پکې دنده راغلي د ذوالقرنین دعوت یې ونه منو ښه د ذوالقرنین دعوت کوم طرف ته د ابراهیم علیه السلام هغه دین طرف ته کوم دین چې هغه راوړی چې راشي خلکه په دې دین ایمان راوړئ په دې لاره الله د الله خالص بندګي کوئ نو ده دا اعلان وکړو که چا ظلم وکړو نو لوی ظلم د انسان دا دی چې خپل ځان جهنم ته ورسوي موږ چې کله ظلم ټکی ووایو زموږ ډایرکټ دې ته سوچ لاړ شي چې به بل چا ظلم کول دا خو د ظلم یو قسم دی خو لوی ظلم د انسان د ځان سره دا دی چې دی له کمزوری بدن جهنم ته ورسوي فسوف نعذبه نو زر ده چې سزا به ورکو هغه ته سزا به له موږ په دنیا کې ورکو باچا دی زورور دی سزاګانې ورکولی شي اوس دا د افرادو کار خو نه دی فرد تا کار کولی شي نشي کولی ځکه حدود نافظول دا مسله موږ څو پیرې بیان کړې ده او سزاګانې ورکول دا د حکومت وقت کار دی دا د افرادو کار نه دی چې ما او تا به لیږي او خلکو له به سزاګانې ورکو او حدود به قایمونه دا د هغه وخت بادشاه به دا سزاګانې ورکوي هغه به حدود قایموي هغه به بدله اخلي خلکو نه خو که هغه وانغسته نو الله به د هغه نه تپوس کوي ما او تا نه تپوس نه کوي دا زما او ستا کار نه دی نو موږ به له سزا ورکو دا سزا د دنیا ده ثم يرد الى ربي بیا به واپس کړی شي رب خپل ته فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب به ورکي دته عذاب ناشنا د آخرت عذاب نو یوه سزا یې زموږ په لاس ده ذوالقرنین دویمه سزا به وله هغه به بیا الله په آخرت کې ورکوي واما من آمن او هر چې هغه څوک دی چې ایمان یې راوړو وعمل صالحا او عمل یې وکړو نیک ایمان یې راوړو توحید یې ومنو نیک عمل یې شروع کړو د پیغمبر په تابعدارۍ کې لګیا د هر زمانې دپاره او د هر امت دپاره د هغوی د پیغمبر په لاره تګ نیک عمل دی نو چې چا توحید ومنو خالص بندګي د الله کوله او د پیغمبر تابعداري کوله فله جزاء الحسنى نو ده لره به په بدله کې ښایسته بدلوي ښایسته بدلي نه مراد جنت الله بدله جنت ورکوي په آخرت کې دنیا کې څه دي وسنقول له من امرنا یسرا او زر ده چې وایو به دته د خپل کار نه اساني یعنې موږ به ورسره معامله څه کوو ښایسته معامله به ورسره کوو په هره مسله کې به ورته اسانتیا جوړو ولې نیک عمله دی خبره یې ومنله دې نه ګوره دا فایده راووته چې د اسلام دپاره چې څوک لګیایي که نه هغه د چا سره ذاتي دشمني نه وي ګورئ که دا مسله د ذاتي دشمني وي نو بیا به ذوالقرنین دا خبره نه کوله
هغه وایي چې چا په الله باندې ایمان راوړو نو زموږ ملګری زموږ دوست دی که هغه هر څوک دی چې په الله ایمان نه راوړو زما خبره یې نه منله ذوالقرنین وي نو هغه له به زه سزا ورکوم که هغه هر څوک دی ثم اتبع سببا بیا روان شو په لاره د مشرق د دویم سفر دی اوس د مغرب نه روان شو مشرق کم طرف ته وایي کم ځای نه چې نور راخیږي حتى إذا بلغ مطلع الشمس تردي چې کله ورسېدو ځای د راختو د نور ته وجدها تطلع على قوم وی مندو هغه چې راختو په داسې قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ګرځولی موږ هغوی لره مخې د لمر ته سپړده نه وه کله چې ذوالقرنین د مغرب اخر سر ته سفر وکړو د هغې نه بعد بیا روان شو مشرقي طرف ته په لارو کې چې به کوم قومونه هم راتلو که نه دا خو الله صرف هغه مختصر د هغه قصه ذکر کوي په لارو کې به ډېر قومونه راتلو داسې خو نه دی چې دی د مغرب نه مشرق ته روان شوی دی او په منځ کې څوک نشته په منځ کې قومونه ټولو قومونو سره د هغه دقه معامله وکړه چې الله ذکر کړه دعوت به یې ورکو چې د ابراهیم علیه السلام دین ته راوړئ اسلام ومنئ غاړه ورته کښېږدئ چې چا به ومنله چې هغه به یې پرېښودو هغوی سره به یې مرسته کوله هغوی سره به یې ښه معامله کوله چې چا به انکار وکړو هغوی له به یې سزا ورکوله قیدیان به یې جوړول او نورې داسې سزاګانې مشرق ته چې کله ورسېدو الله وایي یو داسې قوم یې هلته وموندو چې د هغوی سره داسې څه نه وو چې د دې نور نه یې پې ځان پټ کړی بلکل بل شان قوم یې وموندو چې د هغوی کورونه نه وو نه هلته داسې څه دیوالونه وو یا څه پردې وي چې دوی پې د نور نه ځان بچ کړی دی ډېر عجیبه قوم یې وموندو نو د هغوی سره هم هغه معامله وه کومه معامله چې ده د مخکینو خلکو سره کړې ده و دې کې ګوره د مفسرینو اقوال دي زه هغې له نظم چې دی کوم ځای ته رسېدلی او دا ځای اوس کوم ځای کې دی خو یو قول دی کې دا دی او سوچ پې سړی وکړي چې الله وله پوهه ورکړي نو داسې ښکاري والله عالم دا د نور د راختو دا ځای چې کوم هلته نور راختو په داسې قوم باندې الله وایي چې هغوی سره څه نه و دا د جاپان او د کوریا طرف ته نږدې دی بلکل د کوریا د حدود مشرق طرف ته جاپان سره دغه ځای کې دا قوم او دوی به په غارونو کې دننه اوسېدو نور سره دوی سره نه و نه به دغه ځمکه ونې وي چې دوی ته یې سوری جوړ کړی وی نه د دوی خپلې آبادیانې بس دقه شان دوی پراته وو د نور ته به دقه شان مخامخ وو نور نه به دوی پټېدو په څه باندې بعضو پکې ځان له غارونه جوړ کړي یا به د وریځې لارې بس دی به پټ کړو یا به سیلۍ چلېده هغې د لاسه به هغه نور په دوی باندې ډېر نه لګېدو الله اعلم خو یو قول دا دی چې دا علاقه دغه ځای کې وه كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا دغه سکاري کو دغه سکاري د هغوی سره وکړو دا مطلب دی دغه سکار څنګه کار چې دعوت یې ورکړو وقد أحطنا بما لديه خبرا او یقینا راګیر کړي وو موږ هغه څه چې د هغه سره وو په خپل علم کې الله چې هغه له سم ورکړي وو الله وایي زه ترې خبر وم د هغه سره چې کم زور وو د هغه سره کم لښکر وو کم علم وو پوهه وه هر څه نه الله خبر ثم اتبع سببا بیا روان شو په لاره دا اوس د ده دریم سفر دی د شمال طرف ته دا دریم سفر د ده شمال طرف ته کړی دی او هلته هم یو ناشنا قوم وموندو چې هغه قوم په داسې ځای کې اوسېدو چې دواړو طرفونو ته ترې دنګ غرونه وو هغه قوم هم دې قوم ته نږدې و دا کوم قوم چې په
نور د راختو په طرف چې دی مشرق طرف کې موندلی و هغې ته نږدې و نه هغوی بیا په ژبه په خبرو نه پوهېدو خو یا خو د ترجمان په واسطه او یا بعض علما وایي چې الله ذوالقرنین پوه کړی و د هغوی په خبرو باندې او الله په هر څه قادر دی نو الله پوه کړو ذوالقرنین د هغوی په خبره نو هغوی ذوالقرنین ته شکایت وکړو اوس دا خبره مختصر ذکر کوم ځکه زه غواړم چې دا صورت موږ نن ختم کړو هغوی ذوالقرنین ته شکایت وکړو او شکایت یې ورته د یاجوج و ماجوج وکړو چې د دې دوو غرونو نه اخوا دې کې منځ کې یو لاره ده خالي د دې نه اخوا دغه ځای کې یو قوم اوسېږي او راځي موږ تنګوي چې هغه یاجوج و ماجوج دي او یاجوج و ماجوج دا په د نوح علیه السلام په بچو کې راځي نوح علیه السلام درې زامن وو چې د هغې نه بیا د دنیا خوره شوې ده سام او حام او یافث د یافث نه چې دی کوم بچي دي په هغو کې یاجوج و ماجوج هم دي نو دغه دا کار وکړو د ذوالقرنین چې هغوی ته دیوال و خو څه ناشنا دیوال یې ورته و د وسپنو د خښتو دیوال یې ورته و د وسپنو د خښتو هغې تفصیل انشاءالله را روان او صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده او قرآن کې مخکې ثابته ده چې قیامت ته نږدې به بیا دا یاجوج و ماجوج دوی به راوځي او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې روزانه هغوی په دې دیوال کې سورې کوي روزانه بیا هغوی دا وایي سبا به بیا دې له راځو سبا چې هغوی راشي نو هغه انشاءالله ورسره ونه وي نو هغه سورې بیا بند شوې یو ورځ به ورسره دوی انشاءالله ووایي نو سبا له چې راشي نور کار به پکې وکړي نو بیا به الله اجازت ورکړی دوی له د راوتو او دا یو ناشنا قوم دی دومره ډېر دي او داسې عجیبه چې په یو حدیث کې راځي دوی په دریاب باندې تیر شي او د دې لښکر اولنی سر چې په دریاب تیریږي دا به دریاب وي اخرنی سر چې کله راځي هغو به ووایي دلته پوخا دریاب و او به یې ټول ایسکلي داسې قوم دی دا او صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ان الله تعالی یقول یا ابن آدم الله به د قیامت پر ورځ وایي چې ای آدمه یا ابن آدم یا آدم ای آدمه ابل ورځ په دې باندې هغه بعضو مناظره وکړه یو دا دلیل پې دا دی ان الله یقول الله به وایي الله رب العزت خبرې کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي وی الله به وایي چې یا آدم هغه به وایي چې لبیک و سعدیک یا الله زه حاضر یم او ټول خیر ستا په لاسونو کې دی نو الله به ورته وایي چې اخرج بعث النار کم خلک چې جهنم ته ځي هغه جدا کا د دې جنتیانو نه نو آدم علیه السلام به وایي چې وما بعث النار دا څوک دي څومره دي ما ته خو پته نشته نو الله رب العزت به ورته وایي چې د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت وواحد الى الجنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي فذاک حین یشیب الصغیر د دې خبر د الله سبب ماشوم بوډا شي او هر هغه زنانه چې حمل دی حمل به ولیږي او خلک به داسې ښکاري لکه دوی چې نشه کي نو دا خبره په صحابه کرامو ډېره سخته ولګېده د هغوی ژړاګانې د هغوی یره چې په زرو کې صرف یو جنت ته ځي او یو کم زر به ځي جهنم ته نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي هغه یو کم زر چې جهنم ته ځي هغه یاجوج و ماجوج دي یاجوج و ماجوج دومره ډېر دي اوس د دې نه اندازه هغه تاسو لګولی شي نو او که ډېر تفصیل اورېدو غواړئ دې باره کې زما الحمدلله بیانونه دي د قیامت علامات ما تفصیلي د یاجوج و ماجوج خبره ذکر کړې ده هره خبره په دلیل سره الحمدلله چې دوی به کله راوځي څنګه به راوځي څه به کوي څه به نه کوي او دومره دوی حدیث کې راځي چې دوی به
چې په کوم طرف په چا ورځي هغه به ختموي او بیا به دا غشي دي چې د اسمان طرف ته ولي نو هغه غشي چې دوی اسمان طرف ته ولي هغه به سره راولېږي واپس نو دوی به خپلو کې وایي وګوره وایي ځمکې والا خو پرېږده موږ په اسمانونو والا باندې هم زورور یو بیا به الله رب العزت دوی کې یوه بیماري پیدا کړي د هغه بیماري د لاسه به دا ټول ختم شي دا ټول تفصیل رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ذکر کړی دی خو ما سره ټیم نشتی او انشاءالله که چېرته الله بیا موقع راکړه نو بیا به هم په دې باندې تفصیلي خبره وکړو او دغه د عیسی علیه السلام د نزول دا وخت د یاجوج ماجوج دا راوته دجال دا هغه نښې دي چې دا یو بل ته نږدې دي او دا د قیامت غټ علامات دي یعنی دې پسې قیامت دی الله رب العزت دې د قیامت ته سختونه موږ وساتي اوس یو سوال دا دی چې دا دیوال چې د ذوالقرنین وهلی دی دا کوم ځای کې دی نو دې کې مشهور قول دا دی چې دا د چین سره نږدې دی شمال الصین بعض علماو به تحقیق کړی شمال الصین د چاینا د شمال طرف چې کوم دی او دې سره خوا کې ملک او علاقه ده چې هغې ته منغولیا ویلی کېږي او دا خلک کوم دقه ځای کې دي بلکې بعض سیاحت والا او تاریخ دانان تلي دي هغه ځای کتلی دی او بیا هغوی په خپلو کتابونو کې لیکلي هم دي رانقل کړي هم دي چې هلته یو ناشنا دیوال موږ لیدلی نو دا خبره بغیر د دې نه چې موږ یې وینو زموږ پې ایمان ده الحمدلله چې کومه خبر راته د الله نه راورسي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند راورسي که نه ضرب برابر پکې موږ شک نه کوو ضرب برابر او دا د ایمان اولنۍ نښه ده قرآن کې ذکر شوي هم دا الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان هغه دي چې په غیب ایمان دي و بس خبرې بیا لیدی شوي هم دي الحمدلله او ډېرې خبرې چې پخوا بې دینو خلکو انکار کړو اوس هغه هر څه الله رب العزت هغه راښکاره کړو نو ډېرو خلکو هغه خبرې ومنلې چې پخوا د هغې نه انکار شوی نو موږ د هغه وخته پورې انتظار نه کوو چې موږ به یو خبره وینو چې زموږ رب ووایي زموږ په ایمان دی چې موږ ته رسول سلم وایي زموږ په ایمان دی بله خبره زه تاسو ته دا وکړم موږ څومره دنیا لیدلې ده زه تاسو ته زه چې موږ په دې دنیا لسمه برخه به موږ ډېره لسمه ډېره هېڅ موږ نه دي لیدلي ډېر څه موږ نه دي لیدلي نو ته به اوس دلته کښېنې چې دا به وایي چې نه نو دا دیوال کوم ځای کې دی او دا دجال دا ځای کوم ځای کې دی او دا خو موږ نه دی لیدلی تا د دې خپلې کلي نه اخوا دا بل کلی صحیح لیدلی یاره هغه ځای ته خو موږ نه یو تللي نو د خپل کلي په خوا کې دویم کلی تا صحیح نه دی لیدلی او دلته تپوسونه کوي چې چاینا کې او د هغې په حدودو کې او منګولیا کې او دا دیوال کوم ځي وله ځي دا د دنیا اخري سر دی دا ځي هلته ځان رسې او دغه داسې غرونه دي دغه چې تحقیق سړی وکړي او چې چېرته انټرنیټ کې سرچ وکړي د فایدهمند څیزونه به کې هم ګورئ د چاینا د شمال علاقه وګورئ منګولیا دا غرونه وینئ اوس ناشنا دنګ غرونه دي او اکثر په واورو کې ډوب پراته دي نو که اراده دي او زه او هر څه معلومې چې بیا بندوبست نه وکړو هر ځای کې سړی دا خبره ډېر څه موږ نه دي لیدلي دنیا کې نو موږ بیا دا خبرې کوو چې دا خو زموږ ونه لیدل دا خو زموږ او کله داسې چې الله رب العزت زموږ نه یو شیز پټ ساتلی داسې هم کیدی شي د څه دپاره یې پټ ساتلی یعنې الله رب العزت داسې کولی شو چې د قبر د حالات یې موږ ته ښوولی وی نه شوی کولی چې موږ مخامخ لیدلی وي چې د مړي سره څه کېږي په قبر کې خو زموږ نه یې پټه وساتله چې زموږ د ایمانونو هم پته ولګي ځکه چې موږ ښکاره وینو بیا خو موږ منو بیا خو کافر هم مني خو مؤمن او په غیر مؤمن کې بیا فرق دا دی په کافر کې چې مؤمن بیا دغه د غیبو دا خبره مني او کافر هغه خبره مني چې ویني دا نور چې کله قیامت ته نږدې راوخیږي د مغرب د طرف په دغه ټیم کې و ایمان راوړه
فایده نه ورکوي. ولې؟ ځکه چې دوی ولې د مخامخ ویې منله، اوس منل فایده نه ورکوي. بله خبره دا یاده کړئ، د قیامت نږدې نه دی. دا راته لنډه خبره، په دې به دا خبره ختمه کړو. قیامت ته نږدې چې به څه کېږي که نه، هغه ډېر عجیبه دي. هغه به ته د اوسني حالاتو سره نه قیاس کوي چې اوس خو جو داسې ده، اوس دویمه اخرت کې چې به څه کېږي هغه هم ډېر عجیبه دي. هغسې دنیا نه ده. لکه اوس که الله مونږ ته ویلي دي چې د جنت دروازه دومره فاصله کې ده، صحیح شو، یا د جهنم دروازه داسې ده، یا پل صراط. اوس بعض خلک راوتي پل صراط پورې مسخرې کولی. نه نو دا د دنیا کې چې را کوم چوکاټونه او دروازې، دا ستا عقل دی. ته د خپل کور چوکاټ ته ګورې، ته د خپل کور چوکاټ ته ګورې چې هغې یو څو فوټه دی، او د هغه عظیم رب خبره په هغې کې شکي کېږي د کور د چوکاټ د لاسه. کوم ځای عقل دی؟ مونږ خبره د آخرت کوو. آخرت هغه بیا بل ژوند دی، هلته نور څه دي. دا مونږ چې په دې دنیا کې دا غرونه وینو، دا خو مونږ په خپلو سترګو لیدلي دي که نه. که دا مونږ نه وی لیدلی او چا راته ویلی وی چې په دې دنیا کې داسې مخلوق هم شته او داسې دنګ دنګ دي، او څومره چې په دې ځمکه ښکاري دومره په ځمکه کې دننه وي، او په زرګاو کیلومیټره اوږده وي، او په سوونو او په زرګاو میټره اوږه دي، او داسې او دغه. ډېرو خلکو به ویلی مړه دا ته څه ګډې وډې ویله، داسې کېدی شي. نو شتي که نه. نو ځکه مونږ وایو چې ته به د آخرت خبرې نه رالي چې په دنیا قیاس کوي چې یاره دنیا کې خو داسې دي، نو آخرت کې داسې څنګه دي. ورسېدی بي که نه. کله چې دی هلته ورسېدو نو د اغازي خلکو دته شکایت وکړو. الله رب العزت وایي حتی اذا بلغ بین السدین، تر دې چې کله ورسېدو منځ د دوو غرونو ته، وجد من دونهما قوما، ویموندو اخوا د هغې نه داسې قوم، لا یکادون یفقهون قولا، چې نږدې نه وو چې پوهه شوي وی په خبره. هغوی په ژبه څوک نه پوهېدو. قالو وی هغوی څنګه یې ووایي؟ د ترجمان په ذریعه یا الله رب العزت ذوالقرنین پوه کړی و د هغوی په ژبه. یا ذا القرنین، ای ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یقینا یاجوج او مأجوج فسادونه کوي په دې ځمکه کې. قرآنې کې فهل نجعل لك خرجا، نو آیا وګرځو موږ ته لره خرچه، على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، چې جوړ کړې ته په منځ زموږ او په منځ د هغوی کې یو دیوال. دا خبره هغوی ولې وکړه ذوالقرنین ته؟ زور د ذوالقرنین یې ولیدو، لښکر یې ولید، او داسې سادهګان دي موږ به دله خرچه درکړو. هغه ته د دې خرچو څه ضرورت؟ خو دا دلالت کوي په دې باندې چې دوی سخت تنګ شوي دي، دومره تنګ شوي دي چې موږ به دله خرچه هم درکړو، خو ته یو دیوال زموږ او د دوی په منځ کې ووایه چې موږ نه تنګوي. قال وی هغه ما مکنی فیه ربی خیر، هغه چې طاقت را کړی دی ما ته په هغې کې رب زما غوره دی، غوره دی ستاسو د خرچو نه. ما سره چې څه دي هغه د دغه خرچو مرچو نه او د دغه څه نه غوره دي چې تاسو مالی راکوئ، زما دغه نه دي پکار. یو کار وکئ، فاعینوني بقوه، نو مرسته وکئ ما سره په زور کې. زور نه مراد د انسانانو زور، زما سړي پکار دي، کسان مې پکار دي، خرچې مرچې غاړې ته کوي، زما کسان پکار دي چې ما سره منډه ووایي. اجعل بینکم وبینهم ردما، چې وګرځوم په منځ تاسو په منځ د هغوی کې مضبوط دیوال. آتوني زبر الحدید، راوړئ ما ته ټوټې د اوسپنې. دا ناشنا انجینیري د هغه زمانې ده، ګوره داسې دیوال او داسې سوچ چې انسان ورته عقل حیران شي. او د هرې زمانې خلک الله رب العزت
په داسې څه پوه کړي چې هغه دغه زمانې سره مناسب یعنې دې پخوانو خلکو د آبادیانې چې ویني سړی ورته حیران شي او د دې ثمودیانو دا کورونه چې کوم دي وګورئ په دې غرونو کې داسې کورونه جوړ کړي چې اوس ورته هم ځایم چې انجینران به حیران چې دا به څنګه جوړوي په مصر کې بعض تاریخي علاقې زړې دي هغه وګورئ چې هغوی څنګه د آبادیانې جوړې کړي دي بیا موږ ته نږدې چې کوم مشرانو د هغوی هغه د ژوند هغه طور طریقه وګورئ هغوی چې کومې آبادیانې جوړې کړي هر زمانې خلک د خپلې زمانې سره برابر رواني او الله ورته هغه څه ښوولي چې د هغه زمانې سره مناسب وي نو ده ورته یې داسې کار وکړي اول به داسې کوئ چې ماله به ټوټې را جمع کړي د اوسپنو ښه ډېرې اوسپنې زما په کار دي دا به را جمع کړي او دا به موږ په یو بل د پاسه ایږدو په یو بل د پاسه چې د دوو غرونو دا منځ چې دی دا بلکل څه کړو دا د دې غرونو سره هوار کړو دا موږ بلکل بند کړو نو بیا به داسې کار وکړي چې بیا به دې کې اوپو کوي بنۍ سره یا بل څه شي سره داسې چې دا اوسپنه سمه څه شي دا ګرمه شي او داسې ګرمه شي چې اور والي نو بیا به د هغې نه بعد موږ داسې کار وکړو چې تانبه به ویلې کړو هغه به بله پاسه ور واړو داسې مضبوط دیوال یې والی دی او د دې نه اندازه لګولی شي چې الله رب العزت دې سړي له صرف زور نه و ورکړی علم یې وله هم ورکړی پوهه یې وله ورکړې آتوني زبر الحديد راوړئ ما ته ټوټې د وسپنې حتى إذا ساوى بين الصدفين تر دې چې کله برابر کو په منځ د سرونو د غرونو کې قال انفخوا وی اوبوکئ حتى إذا جعله نارا تر دې چې کله وګرځور قال ویغه آتوني أفرغ عليه قطرا راوړئ ما ته چې راواړو په دې باندې تانبه واضحه د تانبه کومه تانبه ویلي کړی شوي چې ویلي کړی شوي نه نو څنګه پې بندېږي نو بعضو تاریخونو کې داسې راغلي دي چې اول دوی دا ځای کنستی دی کنستی دی کنستی دوه غرونو دا منځ او دومره یې کنستی دی چې د هغې نه اوبه راوتې دي او بیا یې چې دی نو په هغې کې دغه آبادي شروع کړې ده د اوسپنو دا ټوټې پرېښودې او په هغې به ویلي کړې شوي تانبه هغه به یې بیا ګرځوله بیا هغه به یې پرې ورچوله الله اکبر او داسې بعضو تاریخونو کې دا راځي او تاسو به حیران شئ چې د دې دوو غرونو په دې منځ کې دا کوم ځای کې چې ده د دیوال والی ده او بند کړی دی که نه د دې مسافه د نن سبا په اندازه باندې 3300 کیلومتره ده ستاسو څه خیال چې یو میټر ځای بند کړی 3300 کیلومتره دا د ذوالقرنین هغه زور او دا د هغه بچایي وه داسې دیوال یې والی دی چې هغه په زرګو کیلومترو کې دی او بیا د دې دیوال د وهلو نه 10 کاله بعد دی مړ شوی دی 10 کاله بعد دی مړ شوی دی بیا د دې زوی و قمبیز دا د نوم و 8 کاله بیا هغه حکومت کړی او دې نه الغرض 10 کاله بعد چې دی هغه دی مړ شوی دی ها دومره زورور دیوال یې وو الله وی فما استطاعوا ان يظهروا نو طاقت نه لري هغوی چې راوخیږي په دې باندې دومره دنګ دی چې په هغې باندې څوک له پاسه نشي راختې وما استطاعوا له نقبا او طاقت نه لري دې لره د سوري کولو نه یې سوري کولی شي قالوا ذو القرنين هذا رحمة من ربي دا خاص رحمت دی د طرف د رب زمانه نیکان خلک دیسي چېرته دوی دا نه وي چې دا زما زور دی دا زما بادشاهي ده وی دا د الله رب العزت خاص رحمت دی سلیمان علیه السلام
چې کله د بلقیس هغه تخت راوغوښتو او هغو ته راورسېدو نو هغه بیا ووایي هذا من فضل ربي، دا د الله فضل دی په ما باندې چې ما له داسې زور راکړی دی. نو نیکان مؤمنان چېرته دا نه وایي چې دا زه، بلکې هغوی دا وایي چې دا د الله رب العزت د الله رب العزت رحم او کرم دی، ګنې زه به څه یم او زما زور به څه یي. فإذا جاء وعد ربي، بس هر کله چې راشي واده د رب زما، جعله دکا، وبګرځي دی لره زره زره. وعدې نه مراد د قیامت وخت، چې کله قیامت وخت راغی، کله چې زما رب وغوښته نو هم دا زورور دیوال به څه شي، دا به ریزه ریزه شي. وکان وعد ربي حقا، او د وعده د رب زما یقیني، د الله په خبرو کې شک نشتی. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، او پرې بدو باز د دوی په دغه ورځ چې چپې به وي په بازو کې. څوک؟ یاجوج و ماجوج. چې کله دا دیوال مات شو که نه، نو دوی به داسې دومره ډېر به وي چې چپې به وي په یو بل کې روان وي. دا اوس دې چې الله رب العزت د قیامت طرف ته اشاره ده. نو ځکه یې پسې ګوره دا ووایي ونفخ فی الصور، او پوکې به وکړې شي په شپېلۍ کې، فجمعناهم جمعا، نو راجمع به کړو دوی لره په راجمع کولو سره. دا هغه دویمه شپېلۍ ده، ځکه چې شپېلۍ څو دي؟ دوه دي. یو شپېلۍ هغه ده چې هغې سره به دا دنیا او دا خلک ټول څه شي، دا به ختم شي. په هغې پسې به بیا اسرافیل علیه السلام یو بله شپېلۍ چې کله په هغې کې چوف کی او بله شپېلۍ ووایي، نو بیا به دا ټول خلک راپاسي. دې کې اشاره ده کې د فجمعناهم جمعا، ټول مخلوق الله وایي زه به راپاسو، ټول مخلوق. لکه څنګه چې الله رب العزت دا خبره کړې ده وحشرناهم فلم نغادر منهم احد، هم دې صورت کې موږ سره تېر شو. الله وایي زه به ټول راپاسوم، ټول به ودرومه او هېڅوک به ترې نه پاتې کېږي. د هغې نه بعد الله رب العزت وایي وعرضنا جهنم يومئذ، او مخامخ بکو جهنم په دغه ورځ، للکافرین عرضا، په کافرانو باندې په مخامخ کولو سره. جهنم به موږ پیش کو یا به مخامخ کو چاته؟ کافرانو ته. الله رب العزت موږ زموږ مور پلار دې ته الله وساتي. سورة النازعات کې الله وایي وبرزت الجحیم لمن یرى، جهنم به په هغه ورځ راښکاره کړی شي. سورة الشعراء کې به راشي وبرزت الجحیم للغاوین، الله وایي مجرمانو او سرکشو خلکو ته په هغه ورځ جهنم راښکاره کړی شي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، عبدالله بن مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام، جهنم به راوړی شي هغې ته به 80,000 زنځیرونه، او د هر زنځیر سره به 80,000 ملایک یجرونها، د جهنم به راکاږي. نو دې ځکه الله رب العزت د دغه جهنم باس کوي چې دا به زه کافرانو ته را مخامخ کړم. هغه کافران الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، هغه کسان چې وي سترګې د هغوی په پرده کې د یادولو زمانه، وكانوا لا يستطيعون سمعا، او هغوی چې طاقت یې نه لرو د اورېدو طاقت یې نه لرو. کافران ټول کاڼه دي، حق یې نه اورېدو، په کفر باندې مضبوط پاتې وو. نو د هغې د لاسه رب العزت چې کوم وحي را لېږلې ده، کوم حق را لېږلی د دې د اورېدو طاقت یې نه لرو، دی نه شو اورېدی، حق یې نه شو اورېدی. سترګې د هغوی ړندې وې، حق یې نه شو لیدی. چاړهګانو هغوی په ژبه باندې حق نه شو بیانولی. دا مطلب دی. او ځکه الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ومن یعش عن ذکر الرحمن، ډېر د یېرې آیت دی. ګورئ
څوک چې د الله د ذکر نه واورېدو د الله د دین نه د دیندارۍ نه نقید له شیطانا فهو قرین بیا د سره یو شیطان الله وایي موږ ملګری کړو بس هغه اوس رانیشي خو دا هله چې کله ته د الله د دین نه واورېد دا شیطان بیا ستا سترګې هم بندېږي ستا غوږونه ستا ژبه ستا اندامونه کوشش کوي چې ته په څه طریقه د الله رب العزت د دین نه لرې شي نو ګوره دا یاده کړئ زموږ خو هر وخت دې ته سوچي که زه بېدینه شومه نو سزا به دی چې د اسمان نه به اور راځي او ځمکه به داسې وشلېږي زه به پکې ننوځم دا سزاګانې دي خو لویې سزا ته زموږ سوچ نشته ګورئ هغه سزا چې یو سړی به پې پوه نه وي او جړلې به یې ختمې شوي سزا دا ده چې کله د رحمان نه لرې شوې نو شیطان به دې ملګری شي او چې شیطان دې ملګری شو نو سترګې غوږونه ژبه هر څه به دله د دین نه بلد نو دی بیا هم په دې انتظار دی دی به وایي که زه بېدینه وی نو د اسمان نه به د کاڼو باران شوی په ما خو د کاڼو باران ونه شو که زه بېدینه وی زلزله به په ما راغلی وی طوفان به راغلی وی په ما به داسې مرض راغلی وی خطرناک والعیاذ بالله نو موږ درته وایو ته څه خبرې د دې عذابونو نه سخت عذاب په تا راغلی دی چې د هر څه نه بند شوی نو الله وی دا جهنم به دغه خلکو ته راښکاره کړی شي افحسب الذين كفروا اي ګمان کوي کافران ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء چې ونیسي به دوی بندگان زما سوا زمانه معبودان یا دوستان د کافرانو خبره وایي ځکه یې پسې د کافرانو باسو الله وایي د کافرانو او د مشرکانو که دا ګمان دی چې دوی به زما دا بندگان زما نه علاوه معبودان وګرځي ځکه چې د مشرکان چې بندګي کوي دا هم د الله بندگان نه دي عیسی علیه السلام الله بنده نه دي عزیر علیه السلام د الله بنده نه دي ملائک د الله بندگان نه دي پیریان شیطانان او چې څوک کوم دي د الله بندگان نه دي الله وایي د دوی کې څه دا ګمان دی چې موږ به د الله دا بندگان معبودان به ترې جوړ کړو دوی ته به پراته وي او دوی به زموږ چغې اوري او دوی به زموږ فریاد رسي کوي او دوی به موږ سره په سخته کې ولاړي الله وایي دا سوچ او دا ګمان دا د دوی کمزوری دی او بې دلیله دی دلته نور هم تفصیل کیدی شي خو وخت لږ دی ځم چې دا صورت ختم کړو او انشاءالله دا ټولې خبرې ښه تفصیلا را روانې دي موږ ته باقي قرآن پاتې دی او تقریبا 15 سپارې لا پاتې دي ځای په ځای به دا مسلې راځي لازم نه ده چې یو ځای کې دې ټوله خبره هغه بیانېږي انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا یقینا موږ تیار کړی دی جهنم کافرانو له میلمستیا دا وایي میلمستیا ده الله دې چې موږ آزاد کړي قل وایا هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا ای خبر درکو تاسو ته هغه کسانو چې ډېر تاوانیان دي په اعتبار د عمل سره واوره د څوک دي چې د ډېر تاوانیان دي او د الله رب العزت نه یې واوره بل څوک یې ته نه بیانوي اخسر الناس معنی په دې خلکو کې تاواني او داسې تاوان یې نه دی کړی چې معمولي تاوان د دنیا او تاوان د آخرت هغه څوک دي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هغه کسان چې برباد دی کوشش د هغوی په ژوند دنیوي کې وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا او هغوی ګمان کوي چې یقینا دوی ښایسته کوي عمل لره دا هم لوی عذاب دی ګوره چې یو سړی په ګمراهۍ کې او دا ګمراهي ورته ښایسته ښکاري ګوره یو سړی ګناه کوي او ګناه ورته ګناه ښکاري نو امید دی چې یو ورځ به پرېږدي او چې کله تا ته ګناه ښایسته شي او باطل درته بیا حق ښکاري او حق درته باطل ښکاري نو
ډېره بیا ګرانه شوه. الذین ضل سعیهم، کوشش یې برباد دی. دا نه دی چې کوشش یې نه دی کړی، خیال هم دی کوشش یې کړی دی خو کوشش برباد دی. ولې برباد دی؟ د شریعت خلاف دی. لږ جواب یې دا دی. سورة الغاشیه کې به راشي چې د قیامت په ورځ به بعض خلک عاملة ناصبه، عمل به یې کړی خو ځان به یې هسې ستړی کړی. نور ګوره دا خبره یاده کوي چې ټول خلک چې په دې دنیا کې دي کوشش کې لګیا دي. خو الله رب العزت څه وایي؟ ان سعیکم لشتا، ستاسو ټولو محنتونه جدا جدا دي. الله اکبر. لکه اوس ګوره یو محنت دا دی چې موږ ناست یو، دا هم یو کوشش دی که نه دی؟ موږ ناست یو قرآن ته څه وخت تېرو د الله د کلام سره. اوس به څه خلک لګي بازارونو کې به ګرځي، څوک به مزدوري کوي، څوک به د بچو سره وي، څوک به ملګرو سره وي، څوک به وده وي. هر سړی په دنیا کې په یو منډه، په یو کوشش، په یو کار کې دی. خو الله وایي د ټولو لاره او کار جدا جدا دي. ان سعیکم لشتا، هر سړی په یو کار کې دی خو کارونه ټول یو شان نه دي. او د الله شکر وباسه چې کله ستا محنت هغه د دین سره تعلق ساتي. خو د یېرې خبره دا ده که دا دینداري دې صحیح نه وه که نه، دلیل پې نه و، نو بیا خو لوی بدبخته دی چې هسې ځان ستړی کړو. د ده نه خو بیا هغه یو ښه دی، هغه چې هېڅ یې نه دي کړی جهنم ته لاړ. دنیا کې خو څه محنت نه دی کړی که نه، خو چې یو سړی محنت وکړي او بیا یې انجام جهنمي، والعیاذ بالله، نو دا لوی بدبخته دی. نو خبره دلته دا یاده کوي خلاصه، هر عمل چې کې، هر عمل چې کې او ته یې دین ګڼې، نو اول د هغې معلومات کوو چې دا په دین کې شتي او که نه. داسې نه چې داسې ځان ستړی کړي او په آخرت کې ثواب خو پرېږده، د ثواب په زیره ته څه میلاو شي؟ عذاب میلاو شي. الله دې موږ وساتي د دې تاوان نه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، دا کسان دي چې کفر کړی دی په آیتونو د رب د دوی، ولقائه، او په ملاقات د هغه د الله آیتونه هم نه منل، آخرت هم نه منل. ملاقات نه مراد آخرت. فحبطت أعمالهم، نو برباد دي عملونه د هغوی. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، نو بندرو د دوی دپاره په ورځ د قیامت هیڅ د قیامت په ورځ به دوی په تله کې صحیح ډېر سپکي. یاد ساتئ دا خبره چې د قیامت په ورځ چې کومې تلې لګي هغې کې به 3 شیزونه تللی کېږي. یو عمل به تللی کېږي، دا خو ټولو ته معلومه ده، نیک عمل بد عمل. دویم عملنامه به تللی کېږي، هر انسان خپل عملنامه نه دا به تللی کېږي. دریم دا انسان به په خپله تللی کېږي، عامل چا چې دا عمل کړی دی دی به هم تللی کېږي. او په دې باندې قرآن کې به دا دلیل دی، حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه، د قیامت په ورځ به یو پهلوان، یو غټ سړی راشي، خو په هغه ورځ به په تله کې د ماشي د وزر هم راوزر هم رالري. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیت ولولئ که نه، فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، چې د قیامت په ورځ به د دوی په تله کې څه تول څه وزر نه وي. او کله چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه ونې ته ختلی او پنډۍ یې ښکاره شوه، نو خو ډېر کمزوری و د بدن نه، نو بعضو ملګرو وخندل. رسول صلی الله علیه وسلم دا پنډۍ د قیامت په ورځ په تله کې د جبل احد نه هم درنه ده. نو دلیل دی په دې چې صرف اعمال نه تللی کېږي، عامل به هم تللی کېږي، چا چې دا عمل کړی دی. ذلك جزاؤهم جهنم، دا بدله د دوی ده جهنم دی، بما کفروا په سبب د دې چې کفر کړی دی. واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا، او نیولی دی آیتونه زما او رسولان زما په ټوبو سره. الله خو سره ظلم نه دی کړی،
رسولان تلي دي کنی تلي دي قومونو پس خو رسولان تلي دي ودوی پور ټوغي کوي الله آیتونه م لګري دي وحی م لګري دي نو حجت الله قایم کړی دا خبره یاده کوي زه بار بار تفسیر په درسونو کې بیانوم دا د رب العزت طریقه ده چې کلم د جهنمیانو باسو کی بیا به د جنتیانو باس کوي چې جنتیانو کې بیا به جهنمیانو باس کوي اشاره دې طرف ته کوي چې ای بنده ته به ژوند د امید او د یاري په منځ کې تېرې که جهنم دی نو جنت هم شتي که ته صرف جنت ته ګورې نو جهنم هم شتي و د جنتیانو باس کوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقينا كسان چي إيمان راوړی دی او عملونه کړي دي نیک كانت لهم جنات الفردوس نزلا إبدوی لر جنتون د فردوس میل مستیا تیارا نجدی تاسو اوریدو کنه چې إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا د کافرانو میل مستیا جهنم دی د مؤمنانو میل مستیا جنة الفردوس دی الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس قال لنا جنت غواړئ صحیح بخاري کې دا حدیث نو کوم جنت ته غواړئ فردوس ته غواړئ دا په ټولو جنتونو کې بهترین جنت وفوقه عرش الرحمن او د دې جنت چت چې دی هغه د الله عرش دی او جنت کې چې څومره چینی دی وری دی جنت نه تللی دي نو دا د ټولو نه اوچت دی خو دلته یو سوال زړه ته راځي پته نه چې ستاسو به ورته سوچ یې وکنئ چې دلته الله څه وایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس جنات جنات خو ډېر دي د فردوس جنتونه دي څه خو نه دي ویلي چې كانت لهم جنة الفردوس نزلا یو جنت خو نه دی ویلي جنات ته خو جمع ده کنه ګوره دې کې ښه تفسیر هغه دا دی چې دا جنت الفردوس صحیح دی یو جنت دی خو بیا په دې کې دننه داسې دي چې په دې جنت الفردوس کې د ټولو نه اوچته مرتبه منځنۍ او اخرنۍ دې جنت الفردوس کې دننه بیا هلته مرتبې دي او درجې دي نو په دغه اعتبار سره جنات الفردوس ویلی دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان فی الجنة 100 درجه په جنت کې 100 مرتبې دي او د هرې مرتبې او د بلې په منځ کې دومره فاصله ده لکه څومره چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې ده دومره فاصله ده والفردوس اعلاها درجه او د ټولو نه اوچته مرتبه هغه فردوس دی څومره اوچت بندګان د الله چې دي هغه په فردوس کې خو فردوس کې بیا دننه ځای نشته الله رب العزت دې موږ ته نصیب کړي د خپلو اعمالو ته چې وګورو نو سړی وایي چې د جنت کې خادم وې او د جنتیانو خدمت مې کولی هم غټه خبره وایي خو الله رب العزت دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې زموږ سره داسې معاملو کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او څنګه چې د هغه د مهربانۍ او د شفقت ښایي خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې لا یبغون عنها حولا نه به غواړي د هغې نه بدلېدل بل طرف ته قل ووایه اوس د الله عظمت بیانېږي د الله عظمت چې د الله شان بل شان دی یو سړی به وایي چې د کافرانو د مؤمنانو باسو شو اوس پسې د الله شان بیانوي او د الله علم بیانوي یو وجه یې دا ده چې د الله پراخه علم دی د جنتیانو جهنمیانو باس وشو خو الله پراخه علم لري هغه ته پته ده چې څوک د جنت حقدار دی او څوک د جهنم حقدار دی بله وګوره الله رب العزت دې صورت کې موږ ته خوږې خوږې قصې بیان کړي ټول ناول قصه اصحاب کهف بیا باغ والا بیا موسی او خضر علیهم السلام بیا ذو القرنین نو انسان وایي چې د الله سره څه اشنا علم دی
الله وی دغه پرېږده که زما د علم نه خبر شوي دا تا لا څه اورېدلي دي دا خو هېڅ هم نه دي قل أوايا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كچرت شي دریاب سید پارا د خبرو د رب زما لنفد البحر خامخا ختم بشي درياب قبل أن تنفد كلمات ربي مخکې د دینه چې ختمي شي خبرې د رب زما ولو جئنا بمثله مددا اگر که راوړو موږ په شان د هغې په مدد کې که چېرته د الله رب العزت شان او صفات او خبرې الله رب العزت د هغې عظمت بیانوي څه په ناشنا طریقې سره سورة لقمان کې به تاسو واورئ الله وایي ولو انما في الارض من شجرة اقلام که چېرته دې دنیا کې چې دا څومره ونې دا ټول قلمونه شي والبحر يمده من بعده 7 أبحر او دا دریاب صحیح شي سیاهي چې ورته وایي موږ ورته پښتو کې څه وایو صحیح او دا صحیح شي او بیا اووه دریابه پسې نور کې قلمونه به دیم ختم شي دریابونه به دیم ختم شي خو د الله شان او کریمات او خبرې به ختمې نه شي داسې ناشنا علم دی د الله الله وی تا خو دې صورت کې یو څو مختصر قصې واورېدې نو ته د الله علم تا د الله لیدلی کله دی پوره ته خو د الله د علم نه څه نه څه خبر شوی څه نه څه د الله دا علم او الله دلته وایي دغه دریاب به ختم شي ولو جئنا بمثله مددا اگر که موږ د دې دریاب په شان نور ومرو اب هم ختم شي هغه به هم ختم شي خو د رب العزت کلمات د رب العزت خبرې د هغه شان د هغه صفت د هغه ثنا د هغه حمد هغه به ختم نشي قل انما انا بشر مثلكم ويا یقینا زه انسان یم ستاسو په شان الله اکبر صورت اوس په دې ختموي صورت په دې ختموي ولې ځکه چې هلته مشرکان راغلي سوال یې کړی که ته پیغمبر یې دا ووایه دا ووایه پیغمبر دوی ته ووایه چې زه خو ستاسو په شان انسان یم زما خو یو ډیوټي لګېدلې ده وحي در رسول نو چې الله راته ووایي زه تاسو ته یم چې الله راته نه وي ویلي زه خو څه نشم وویلی چې الله چاله توفیق ورکړی او زړه او عقل او ذهن یې کولاوي د الله دین ته نو دې کې څه د ویلو نشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ په شان بشر دی څه د ویلو پکې شته قل انما انا بشر مثلکم بشر یم ستاسو په شان یعنی په اعتبار د ذات رسول صلی الله علیه وسلم څه دی انسان دی زموږ په شان صحیح ده الله بیا غوره کړی د هغه وجې د غوروالي ذکر کیږي خو نور هغه دی بشر وده کېدو به پاسېدو به وږی کېدو به تږی کېدو به ودونه به یې کول یره به پرې راتله خوشحالي به پرې راتله غم به پرې راتو مرګ پرې راغلی دی خو انسان وکړه نو ځکه د عباس زموږ په ملکونو کې چې نښتې دي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورو په دې کې جګړه کوي اصل کې دوی څه کار نشته او جی نورو په اعتبار د ذات نور واده کوي نور وږی کېږي نور تږی کېږي نور مړ کېږي دا څه خبرې دي په اعتبار د صفت موږ ویلی شو چې رسول صلی الله علیه وسلم یعنې موږ داسې وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم رڼا وه څنګه رڼا وه لکه د هدایت رڼا وه الله ولې د وحي رڼا ورکړې وه دا خبره بلکل صحیح ده خو په اعتبار د ذات اگر نور نو دا خبره څه ده دا غلطه ده په اعتبار د نور هغه بشر دی او په دې به ډېر دلایل راځي خو چې څوک یې نه مني که نه اته که ته یو لس کاله دا دلایل بیانې بیا هم نه مني یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم خصفا حدیث وایي مونځ یې وکړو او بیا یې دې ملګرو ته ووایي وایي زه ستاسو په شان انسان یم انسا کما تنسون ما نه خبره هېرېږي لکه څنګه چې تاسو نه هېرېږي نو که چېرته ما نه تلاوت کې څه هېر شي نو ما له فتح راکوئ ما ته ووایئ ګورو دین اخوا بل څه دلیل دی او دا د الله خبره نه ده
ها الله چې غوره کړی دی بیا په دې یوحا الی وحی کیږي ماته انما الهکم اله واحد د دې خبرې چې لایق د بندګۍ ستاسو یو اله دی یا اله یو دی دې خبرې ماته وحی کیږي بنیادی مسله ده او دا صورت ګوره مکی دی نو ځکه د توحید باس پکې ډیر زیات دی مخامخ خلک اکثر مشرکان دي فمن كان يرجو لقاء ربي نو څوک چې امید لري د ملاقات د رب خپل څه مطلب دی امید لري د ملاقات په آخرت باندې ایمان دی او غواړي او شوق دی چې د الله سره ملاقات وکړي نو دوه کاره به کوي فليعمل عملا صالحا نودي کې عمل نیک دلته د سلفو مشهور تفسیر دا دی نیک عمل څه ته وایي موږ په دې بحث کړی دی بیا ته ضرورت نشته نه نه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې نیک عمل چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې ولا يشرك بعبادة ربه أحدا او ندی شریک کوي د عبادت د رب خپل سره هیڅوک او ندی شریک کوي په عبادت د رب خپل کې هیڅوک د دویم شرط شو بندگی خالص د الله دپاره او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی او دا حدیث صحیح مسلم کې ده او حدیث قدسی دی الله وی الله وی چې من عمل عملا اشرك فيه معي غيري چا چې عمل کو ما سره پکې بل څوک برخدار کو یعنی چاته خو چا د پاره وکړو ترکته وشأنه دا سړی پرېږدم او د عمل پرېږدم الله دې عمل نه قبلوي چې د هغې کې د الله نه راو د بل چا برخه وي هغه عمل رب العزت غواړي چې هغه خالص د چا دپاره خالص د الله دپاره په آخر کې دا حدیث یاد کړئ او ډېر د یېرې حدیث دی امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې الله اولني او اخرني د قیامت په ورځ راجمع کېږي نادا مناد یو اواز کوونکی به اواز وکړي من کان اشرک فی عمل که چا څه عمل کړی د الله دپاره یې کوو او په هغې کې څوک برخدار جوړ کړی صحیح ده بابا پیر ولی بزرگ یا چاته خو یا چې خلق می صفتو کی یا مشهور شم فلیطلب ثوابه من عند غیر الله هغه چا د پاره چې کو دا غنی د خپل ثواب غواړي د الله سره سره نشته څومره یې حدیث دی چې چا عمل کړی دا مخلوق نه پکې برخه ګرځولې ده بس پاګه پسې دی لاړ شي او که چا د الله د پاره کړی نو هغه دې پاتې شي الله به ورته هغې اجر ورکوي په دې سره د صورت اختتام ته ورسېد او سبا به انشاءالله موږ شروع کوو د صورت مریم نه الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې خپل عبادات خالص د الله دپاره وګرځو او الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ عبادت د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه وکړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد